حمیدي قبیلې هغه زنانه چې راغلې وه او یا رسول الله زما په خېټه ماشوم دی ما زنا کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس کوله او بیا راله او بیا لاړه او بیا راله زنانه چې زنا یې کړې ده دوی ته ولې دا ګنجایش دی چې دوی دې پکې واپس شي حمیدي قبیلې والا زنانه چې راغلې وه هغه راله یا رسول الله زنا مې کړې ده او دلیل پې غټ دلیل پې دا واله چې په خېټه مې بچی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې کله دا ماشوم پیدا شو بیا راشي که دا لاړه هغه بیا راله داسې اوچت مؤمنان دي بیا راله وی رسول الله ماشوم پیدا شوی دی وایي چې کله دی په خپله خوراک شروع کړي او مور پیو ته ضرورت نه لري بیا راشي 2 کاله بعد بیا راله هغه ماشوم ورسره لاس کې و هغه سره ډوډۍ وه وی دا دی یا رسول الله ډوډۍ مې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو وی راجمع کړي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دې داسې توبه ویستې ده که په دې مدینې والا تقسیم کې دوی دپاره کافي ده دې دواړو واقعو کې بنیادي مسله څه ده په خپله اقرار کوي دا خبره نوټ کوي ښه دې دواړو مسلو کې دا ده چې دوی په خپله اقرار کوي او قانون یاد کې دا مسله به اکثر ملګري اول پرې اوري او دا برکت د علم په مجالسو کې د ناستې هغه حد چې هغه ثابت شي په اقرار سره یعنې مجرم په خپله وایي چې او ما دا کړی دی نو حاکم له نه دي په کار چې دی په حد قایمولو کې تادیه وکړي بلکې علما وایي مستحب دا دي چې دی داسې څه خبره درته وکړي چې دی د خپل اقرار نه واپس شي فإن أصر که دی بیا هم اقرار کوي نو بیا به پې حد قایمېږي